چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې نن یې لوړه وکړله او مراسم او نن رسما یې وظیفه ترلاسه کړله دا څرګندونې یې څه معنا لري؟ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. جناب محمدي صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو، درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. جناب محمدي صاحب، ترامپ یو وار امریکا کې د مشرۍ مخینه لري چې د په مخکینۍ دوره کې ډیر اصلاحات په امریکا کې راغله، اقتصادي اصلاحات چې په هغه لړ کې دا پرېکړه وکړه په هغه وخت کې چې له افغانستان نه به دوی د خپله سرتیري وباسي او د افغانستان دغه اوږده جګړه به پای ته رسوي چې هماغه شان یې هم وکړل. صحیح. په څومره چې موږ له دنه مطالعه لرو دا یو اقتصادي محوره پالیسي مخ ته بیایي. اگر که امریکا په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان، عراق او ځینې نورو هیوادونو په جګړو کې تریلیونه ډالر زیان لیدلی دی او د 2020 په موقف کې نه ده چې اوس د موږ د دوی دغه انتخاباتي شعارونو نه لږ احساس د خطر وکړو، یا مثلا دوی به 100% لکه څنګه چې 2020 کې دوی تصمیم نیولی سو اوس د تصمیم ونیسي. 2020 کې دوی د نړۍ په سطحه قطب قدرت و، د دوی په مقابل کې نه سیاسي نه اقتصادي او نه نظامي ځواک شتون درلود. نو اوس د افغانستان جګړه دوی نه هر څه له لاسه وایستل، د دوی د نړۍ په سطح هغه کوم حیثیت چې و ډېر زیان ولیده، دوی اقتصاد ډېر قوي ضربه ولیدله، دوی په مقابل کې پوځي ځواک لکه روسیه، اقتصادي ځواک لکه چین، سیاسي ځواکونه لکه بریکس، اقتصادي او سیاسي دا په مقابل کې راولاړ شول چې اوس موږ د دې د امریکا د مشر نوي ولسمشر د ټرامپ د ګوتڅندنو ته یا اخطاریو ته یا مثلا کمپایني شعارو ته ډیر ارزښت نه ورکوو، ځکه د دوی پالیسي اوس د آسیا د مجموع پالیسي په مطابق وړاندې ځي. دوی دلته په مقابل کې قوي حریف روسیه لري چې په اوکراین کې ټول د دوی متحدین یې چلنج کړي، امریکا یې چلنج کړې ده، همداشان د اقتصادي بازار کې چین د دوی بازار ټول په کنټرول کې نیولی ده او د دوی د ډالر د هجموني په مقابل کې بریکس پلکس منځته راغلی ده. نو دا هغه مسایل دي چې زه وایم امریکا بیا د 2020 تیروتنه په هیڅ 2001 کال تیروتنه په هیڅ صورت نه کوي، هیڅ وخت دی به بیا پوځي حالت کې افغانستان ته راونه ګرځي، بیا به له افغانانو سره ښکیل نیسي. دوی عاقله خلک دی او ټرامپ ګوره جدي سړی ده، انداز د خبرو او انداز د کرکټر لکه لیونی ښکاري، خو دی د خپل د هیواد او د خپل په هغه کړنو کې متحده ده، هره خبره چې وکړي د هغې تر شا درېږي. دی وایي چې زه به د افغانستان څخه داسې خطاب یې زه درته وایم خبرې کلمات وایي بایډن دښمن ته د افغانانو په د امریکایانو په مالیاتو باندې اخیستل سوي وسلې پرېښي دي او زه به دا بیرته راګرځوم. ټرامپ او د امریکا ټول ولس ته موږ دغه خبره کوو چې افغانان د دوی دښمنان نه دي، نه موږ د تیرو 20 کلونو کې له هغه نه مخکې او اوس هم دوی سره افغانان هیڅ مخینه د شخړې نه لري، بلکې دوی و چې راغلل افغانستان ته، افغانستان یې اشغال کړ، افغانستان باندې یرغل وکړل، د خپل اقتصادي سیاسي پوځي ځواک یې پیاوړی کړ، غوښتل چې دلته په د روسیې او د چین او د نورو هیوادونو مخه ونیسي. متاسفانه د موږ ولس، د موږ نظام، د موږ خلک یې قرباني کړل. نو که چیرې دی بیا دومره په جرأتمندانه خبرې کوي چې ګواکې زه له افغانستان نه د خپل پوځي وسایل اخلم، په هغه وخت کې چې تښتېدلی والم نه اخیستله، بوف خو په شونډو کېږي که نه، او شونډې په هغه وخت کې نه وې. اوس دا هغه کمپایني شعارونه دي چې وخت سره به موږ او تاسې د دوی عکس العمل وګورو. مننه. کور دې آباد. ځاځی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ څرګندونې د افغانستان په اړه خصوصا پیسې چې راځي او بل د وسلو خبره یې کړې ده، یعنې څه؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، لیوال صاحب ته، ډګروال صاحب ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. واقع دا ده چې راځئ د ټرمپ هغه 2014 ستراتیژۍ ته لږ ورشو چې د جنوبي اسیا په اړه باندې اعلان کړې وه. د جنوبي اسیا په اړه باندې دی په خپله پالیسۍ کې پاکستان محکوموي، پاکستان یو ډول په دوی په اصطلاح باندې د ترهګرۍ ملاتړی اعلانوي او په مقابل کې هند ته دوی ترجیح ورکوي.
د هند ترڅنګ دوی په جنوبي اسیا کې واړه هیوادونه لکه بنګلادیش، لکه مالدیف، لکه نیپال دغو ته هم ارزښت ورکوي تر څو دا راولاړ کړي. دلته پروژې دوی هغه کوي د MCC په نوم یو شرکت ته د پولیم چیلنج په نوم هغه شرکت په عملا هلته قراردادونه لاسلیک کوي د نیپال سره په بنګلادیش کې. په عین زمان کې په 2020 کې دوی په لومړي ځل په مالدیف کې ډیپلوماټیک حضور پیدا کوي او هلته خپله قونسلګري پرانیزي. دا په دې معنی چې دوی هلته د نفوذ او حضور په لټه کې وه. د دوی د ټرمپ هدف دا و چې دوی په آرام سمندر کې او په عین زمان کې د هند په اقیانوس کې حضور پیدا کړي د چا په مقابل کې د چین په مقابل کې. د امریکا د ټرمپ یو شعار هغه چې دا هغه سیاسي شعار چې دا هغه د قدرت 2014 کې د قدرت راتګ څخه وروسته هغه د حمایه کوي هغه د امریکا بیرته لوړېدل دي. هغه په دې معنی چې د تر ټولو ستر دښمن په نړیواله سطح باندې هغه د چین اقتصاد ده. د چین اقتصاد ته دی په هر ځای کې لنګر اچوي. د همدغه واړه هیوادونه په دې هغه کې د یو کمربند یوې لارې په مقابل کې همدغه واړه هیوادونه هم راپورته کړل او په عین زمان کې هند هم د پاکستان بدیل او هند هم د کولمبو په بندر کې لکه څنګه چې بایډن هم هغه تشویق او حمایه کو او هم د همدغه MCC شرکت د هغو پروژو چې دلته په دې وړو هیوادونو کې ترسره کوي د هغوی د ملاتړ دپاره راوبللو او د سره همکاري شروع کړه. اوس دلته راځو د ټرمپ څرګندونو ته. د ټرمپ څرګندونې یوازې د افغانستان په مقابل کې توندې نه دي، یوازې د افغانستان په مقابل کې توندې نه وي بلکې د اروپا په مقابل کې همدغه څو ورځې وړاندې د ګرینلینډ او د پوناما د کانال په مقابل کې د کاناډا په مقابل کې د څرګندونې وګورو. دا ټولې یو ډول حساس پارونکي څرګندونې دي. ولې دوی داسې حساس پارونکي څرګندونې کوي؟ ستاسو د خبرې مطابق د افغانستان، اروپا، پولنډ او نورو په اړه باندې دوی دا څرګندونې ولې کوي؟ دا یو غواړي تهاجمي سیاست وکړي. مخکې د دې نه چې دی عملي سیاست ته راشي دی د هغې نه مخکې یو پروپاګانډي سیاست مخکې وړي تر څو هغه هیوادونه چې دی ورسره معامله کوي دی معاملې ته حاضروي هغه مخکې د مخکې نه په اصطلاح باندې تسلیم شي دوی ته تر څو دوی خپل اهدافو ته ورسیږي. په مقابل کې د ګرینلینډ یا د ډنمارک د یوې برخې د ځمکې د حاکم څرګندونې موږ او تاسو واورېدې چې هغه عکس العمل وښودلو ځکه ټرمپ د یو لوی اقتصادي او نظامي هیواد ولسمشر کیدونکی و لکه څنګه چې نن شو. تر څنګ یې موږ او تاسو د هغه خبرې داسې اخیستلی شو چې دی غواړي یو ډول دی اقتصادي شخصیت لري، اقتصاد محوره کرکټر لري، دی غواړي هر څوک معاملې ته راجع کړي. دی یو داسې جالب غوندې کارونه کوي لکه په د چې د شمالي کوریا له رهبر سره ولیدل، د پوتین سره لیدنه وکړه. په عین زمان کې اوس هم دی غواړي پوتین سره خبرې وکړي. نو د ده بهرنی سیاست په څو حوزو کې چې موږ مطالعه کولی شو د اروپا په مقابل کې خپله اروپایي هیوادونو د ده د راتګ څخه نګراني څرګنده کړې ځکه چې هغه تعرفي چې په ده په تېره واکمنۍ کې مثلا د دوی په وارداتو باندې امریکا ته لګولې وې هغه بیرته کیدای شي وضع شي. تر څنګ د ناټو په مقابل کې چې غواړي دی ناټو هیوادونه هغه بس په نه هغه پیسې چې مثلا امریکا یې ورکوي دی په دې لټه کې دغه چاره کم کړي او ناټو غړي هیوادونه په خپل اندازه باندې دغه سازمان چې ده هغه حمایه کوي او خپله برخه پیسې ورکوي. مننه. امان صاحب د پوځي لحاظه د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستي څرګندونې هغه هم خصوصا د افغانستان په اړه باندې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې محمدي صاحب تاسو ته، عزیز صاحب ته، وال صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خو دا خو مخکې د انتخاباتو نه کوم شعارونه چې ده ورکول انتخاباتو طریقه بایډن دا همیش ګرموه په دې باندې چې ګویا افغانستان نه دی ډېر په عجله ووته او موږ یې په دنیا وشرمولو. هماغه د امریکا کم اوتوریته چې درلوده په نړۍ په سطح دی ټیټه راوسته او فرار یې وکړه او د دونه حاصلې پرېښوستې. دا یو شعار و انتخاباتي دموکراتانو جمهوریت خواو ترمنځ په دې په یاد به مې هر چې د ته د افغانستان نوم به یې د په اوله خبرو په شروع کې به یې د برنامه کې به د افغانستان نوم و او د اصلو نوم به و. که راسو اساسي نقطو ته دې ته چې موږ که ووایو چې د 1991 کال نه او نن 2024 کال ده، 25 شروع ده، لا شروع شو نوی. دوی په دغه کلونو کې امریکا مطلق په جګړو کې دی داخل ګڼمه او عملا د جګړې کړي، تجاوزونه کړي. کله شوروي له منځه لاړه دنیا یا قطبي ته لاړله او ده غوښتل د ټول نړۍ د خپل د کنټرول لاس راوړي لاندې ته، وی نه سو کولی او دوی بالاخره ناکامه سو او ناکامي د افغانستان نه شروع سوه. عراق کې همداسې خپل اقتصاد یې وځپاوه، په نورو هیوادونو کې، اروپا شرقي کې،
په چکسلواکیا یې تجزیه کړله، هر چې اوس ونه سو. بالاخره افغانستان کې 20 کاله لویه ترینه جګړه د امریکا په طول د تاریخ افغانستان ورته تمام شو. نو په دې وجه باندې مکمل له منځه دغه ټول به چې دغه کم شیان دی اوس وایي دا یې د ده په اختیار کې نه دي. هلته 4 نور خطرناک ارګانونه د امریکا دي. یو خو داخل کې رئیس جمهور خاص صلاحیت لري په داخل د هېواد کې چې څه غواړي کولی شي دی وکړي. بهرني سیاستونو کې دی مستقل نه ده، څوک ورته اجازه هم نه ورکړي چې وکړي. نو دغه انتخاباتي شعارو په اساس باندې بیا هم خپل د جمهوریت خوا ورته ویل چې زه به افغانستان ته ځم او هغه وسلې چې پاتې هغه به موږ د طالبان نه اخلو د افغانستان نه. دا امکان نه لري. برعکس کم پیسې چې کومک کوي د باندې امریکا خپل اعتراف وکړو، نور اعتراف وکړم. نه تنها دا پیسې د ملل متحد له طریقه راځي او د افغانستان د بشري کومکونو ته راځي چې اوس بیا هم ملل متحد پیشنهاد کړی 15.5 میلیارده ډالر سږ کال 2015 کال بودیجه د افغانستان ته او فلسطین خلکو ته. دا یې هغه نه دي پیسې د امریکا چې امریکا یې قطع کړي. امارات اسلامي په زغرده باندې ماته دا خبره رد کړه چې موږ ته یې روپۍ چانه راکړې، موږ نه غواړو دا پیسې د چانه او نه ضرورت ورته لرو. اسلحه که هم د نظامي لحاظه او که دی زور لري بیا د ځان امتحان کړي، را به سي افغانستان ته، بیا به ملت په مقابل کې ودرېږي او غیر دغه دا غلیمت ده. دا غلیمت ده. دا یو نو سیاسي او فشارون دي په امارات اسلامي باندې. زه باور لرم که چېرته ما څو وارې وړاندیزونه کړي امارات اسلامي رهبري ته چې دغه غرامت جنګي باید آواز د افغانستان حکومت جګ کړي د ناټو او په راس کې امریکا نه، چې دوی دونه موږ ډاروي. موږ هم نړۍ ته مراجعه کوو چې 20 کاله زموږ یې وژلي یاستو، مهاجر کړي یاستو، اقتصاد یې موږ له منځه وړی دی. اقتصاد افغانستان چا له منځه 20 کلن حکومت له منځه وړی افغانستان اقتصاد چې نن مصفر سره ضرب یاستو. دا اوس هم زموږ نړۍ د لړ روان د مهاجرینو موږ روان دي ورځ په ورځ، هېڅ نه بېکارۍ نه. نو په دې وجه باندې دا یو غلیمت د افغانستان د خلکو ده. دا هېڅ نه حقوقي حق نه لري چې موږ نه یا تا یو مرمۍ هم واخلي. دوی چې څه ویستل ویستل. په یاد مې مې په جریان د مذاکرات د دوحه کې دوی 6 میاشتې هغه قطع کړه مذاکرات. په همدې خاطر دوی خپل اصلي وباسي. بیا یې وویستلی، بیا مجبوره شو چې بالاخره بایډن څه راغی. بایډن دې موضوع ته ادامه ورکړه چې خپل عسکر یې په شکل وویستل. کور جواب مننه. لیوال صاحب که د ټرمپ هم دې خبرې ته ورشو چې له امریکا څخه اسلامي امارات ته ورپاتې شوي وسلې اخلي، فکر کوئ چې ټرمپ به دا کار وکړي؟ په هېڅ صورت. محمدي صاحب ما مخکې وویل چې امریکا د نړۍ حالاتو ته په کتلو قدم ږدي. هغه د ده کمپایني شعارونو ته به ډېر ارزښت نه ورکوو، عمل کې به اوس عملا دی ولسمشر ده، نن ولسمشر سو، تر ننه پورې دا شعاري وړاندې وتی. او کله په عمل کې موږ ولید مخکې دوره کې عمل کې هم 2014 کې دا چې کله ټاکنې وګټلې کمپاین کې هم دا ویل چې زه به افغانستان ته نور ځواکونه ورولېږم، زه به د طالبانو پوست په خاورو وموږم، زه به افغانستان دوی نه تصفیه کړم. خو یعنی د ځان ازمیلی دی. د کال په جریان کې پالیسي بدله سوه که یادېږي. اعلان یې وکړل چې موږ افغانستان نه وځو. یعنی دا عملا ازمویل شوی ده. بیا ارزښت نه لري چې په دې بحث وکړو. خو اسلامي امارت ټولې نړۍ سره اقتصادي محوره پالیسي غوره کړې، ټولو سره غواړي اقتصادي ښه روابط ولري، د جګړې تکل نه لري او نه امریکا سره نه نورې نړۍ سره. پاتې شوه د زور و زورواکي مسله دلته ازمویل شوي سره. موږ امریکایانو سره ډېره بده مخینه لرو. وهلي یو، وهلي هم دي، مات کړي یو، ښه مو مات کړي دي. داسې مو مات کړل چې اوس نړۍ کې سیاسي حیثیت یې هغه د 2 حیثیت نه ده. نو پاتې شوه که چیرې امریکا غواړي چې بیرته مرکزي اسیا ته را وګرځي، دلته د خپل سیاسي ځواک ولري، افغانستان ته مجبوریت لري. نو سیاسي اسلامي امارات هم د امریکا د مجبوریت ته په کتلو قدم ږدي. یعنی موږ د سیاست هغه توپ د موږ په میدان کې ده. اسلامي امارات دا درک کړی، ځکه خو که د شرق طرف ده او که د غرب، دوی د خپله غوښتنې له اسلامي امارات نه لري. اسلامي امارات هغه نظام ده چې د ټولې نړۍ په خلاف یو خپلواک شرعي نظام یې غوره کړی ده
او د الله تعالی نظام د الله تعالی په ځمکه حاکمه کول غواړي نو هر هغه عمل چې شریعت کې دوی ته جواز ولري هغه که امریکا سره ده هغه که شرقي هیوادونو سره دوی د شریعت په رڼا کې تعامل کوي او له شریعت نه را په دې خوا اسلامي امارت هېڅ ارزښت باندې معامله نه کوي ځکه که بدون چې امریکا ته تسلیمیږي معنا داسې دوی د خپل په 20 کلنې جهادي مبارزې باندې بطلان خط راکش کړی چې دلته به د خپل د مجاهدینو او د عام ولس له ډېر جدي غبرګون سره دوی مقابل شي چې لله الحمد د اسلامي امارت مشران مخصوصا امیر المؤمنین حفظه الله په دې باندې جدي تاکید لري چې نړۍ سره د شریعت په رڼا کې قدم اږدم یو قدم هم نړۍ سره د شریعت نه خلاف قدم نه ږدم که څوک مو په اټوم وایي که څوک را باندې یرغل کوي مخه یې خلاصه ده موږ ته کل د جګړې نه لرو خو چاسې موږ وهلي یو انګلیسانو هم تجربه کړې ده روسانو هم تجربه کړې او امریکایانو هم دا تجربه سوي جګړې بیا نړۍ کې نه تکراریږي له دې نه ډاډه اوسېږئ یعنې زه دغه جانه تاسو ته اطمینان درکوم که امریکا په ټول عمر کې بیا افغانستان ته راوګرځېږي دا یو زه د پرون یې د ملي امنیت شورا سلاکار هم دا خبره کړې چې دوی په افغانستان کې د پوځي حضور په لټه کې نه دي سیاسي حضور په لټه کې دي دوی هڅه کوي بیرته سیاسي حضور ولري دلته دوی هڅه کوي له دې جانه چین کنټرول کړي له دې ځایه روسیه کنټرول کړي له دې ځایه مثلا د خپل هغه سیاسي اقتصادي محوره کومه پالیسي چې د آسیا هیوادونو په مقابل کې لري د منځني ختیځ او د دې نورو هیوادونو دا افغانستان دوی ته ډېر یو ښه د خپل په تعبیر خو اسلامي امارت تل ټینګار کړی ده چې د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د سفارت له لارې هر هیواد کولی شي دلته موږ سره اړیکې ولري او که د خپل په خوښه بیا کوي بیا دا ګز دمی ده کور جواد مننه ځاځی صاحب فکر کوئ چې د ټرمپ دا څرګندونې سیاسي فشار دی او که په رښتیا هم دا ګام اوچتوي ښه لومړی خو دغه وسلې د چا په وخت کې دلته پاتې شوي دي دا یو مهم سوال ده دا باید دنه وشي دغه وسلې د ډونالډ ټرمپ د هغې معاهدې په اساس دلته پاتې شوي دي چې په دوحه کې د اوسني حکومت یا د هغه وخت د طالبانو د تحریک سره کړې ده یعنې دا امضا پمپیو په حضور کې د ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت خلیلزاد امضا کړې ده یعنې دا هغسې مسله نه ده چې دی به راشي او دغه وسلې به واخلي او بیا دغه وسلې دی په کومه لاره اخلي آیا نظامي برید کوي آیا د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخلي د خبرو داسې معلومېدل هغه پیسې چې د ده په خبره باندې افغانستان ته ځي په هغه به یو ډول بندوي یا به فشار پرې راوړي هغه پیسې خو دی نه ورکوي هغه پیسې لکه څنګه چې کامران صاحب هم ورته اشاره وکړه هغه ملل متحد ورکوي هغه یو بشري مرسته ده د سیګار وروستي راپور به تاسو لیدلی وي ګڼه برخې د دې امریکا دي په دې ښه هغه دوی په دې باندې تاکید کوي چې دغه ملل متحد ته دغه ډېرې پیسې چې دي موږ یې ورکوو ولې دغه پیسې دی په کومو لارو چارو مصرفوي آیا دا د نظام د تقویې دپاره مصرفوي دا د کومې بلې لارې دپاره مصرفوي که دا بشري مرسته ده دا پیسې د بشري مرستې په نوم افغانستان ته راځي او دلته په همدې نوم باندې مصرفیږي هغه د بشري برخې هغه هم موږ ته معلوم ده چې بیرته 80% پیسې معاشات او د دوی لوجستیک بیرته د افغانستان څخه وباسي او ډېرې کمې مقدار پیسې د افغانستان خلکو ته دوی پرېږدي چې هغه کفایت هم نه کوي ولې دوه اساسي بحث دا ده چې امریکا به هیڅکله نظامي برید په افغانستان باندې ونه کړي ځکه چې دوی پالیسي ده نه کوي هغه څه چې د امریکا پالیسي ده هغه په اوسنیو شرایطو کې د دوی هغه بریدونه نه دي دوی افغانستان څخه په اوسني وخت کې وتلي دي شړل شوي دي یعنې دوی بیرته دا تابعیان نه لري چې افغانستان کې نظامي برید وکړي او د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخلي دوی د دې په توګه د دې څخه استفاده کوي چې مثلا زه به بګرام ونیسم زه به خپلې وسلې ترلاسه کړم داسې خبرې خو ډېرې دوی کړي آیا ګرینلینډ به دوی ونیسي آیا پونا کانال به ټرمپ ونیسي آیا کاناډا به د خپلې خاورې برخه وګرځوي دا خو اصلا امکان نه لري دی هغو حریفانو ته چې په نړیواله سطحه دی ورسره ښکیل ده هغوی ته یو ډول اختاریې ورکوي یو ډول هغه حساسې نقطې ور په ګوته کوي چې تاسو که دلته حضور لرئ که چېرته ګرینلینډ کې روسیه حضور لري موږ هم تابعه لرو چې هلته ورشو او دلته تاسو ته نور ځای نشته پوناما کې که چېرته چین هلته حضور لري اډه لري او هلته دوی رسوخ و نفوذ لري دلته دی هم ورته یادونه کوي چې دلته زه هم حضور پیدا کوم او دا تابعه لرم چې دلته راشم نو دلته باګرام دی نه نیسي دلته د دوی هغه مثلا هڅې د چین او د نورو هیوادونو شنډوي چې دلته د اقتصادي نفوذ په لټه کې دي د افغانستان د لارې دوی اقتصادي
اقتصادي ګټه وټکوي. افغانستان ته دوی د یو اقتصادي فرصت په سترګه ګوري، افغانستان ته د یو امنیتي بستر په سترګه ګوري د خپلو اقتصادي پروژو دپاره. او په عین زمان کې پاکستان هغه ستره پروژه چې د پاکستان او د چین په ګډه سره شروع شوې ده، امریکایان په دې لټه کې دي چې هغه له خطر سره مخ کړي، هغه ناکامه کړي. تر هغه وخته پورې به دوی پاکستان سره هم روابط جوړ نه کړي، ځکه چې پاکستان سره دوی ښه روابط نه لري. حتی تر 2014 کاله وروسته تر څنګ هغه کوچني هیوادونه چې په جنوبي اسیا کې قرار لري هغه به دوی تقویه کوي. دوی د مالدیف سره دفاعي تړون لري تر څو یو لاره یو کمربند هغه پروژه چې ده هغه دوی ناکامه کړي او عملا چین ته یوه ضربه ورسوي. تر څنګ په تایوان کې هم دوی ته مشکل جوړول غواړي. نو دغه اساسي نقطې دي چې ټرمپ یې ټارګېټول غواړي په سیاسي لحاظ باندې، مخکې د دې نه چې دی عملي اقدام وکړي، مخکې د دې نه چې دی راشي په قدرت کې او د دې لپاره لارې چارې وسنجوي. مننه. امان صاحب که احیانا داسې فکر وکړو چې دا وسیلې به دوی اخلي یا ورته سپارل کېږي یا ورکړل کېږي، د کوم میکانیزم پر اساس؟ زه وایم چې اصله څوک نه ورکوي. محمدي صاحب کوم ځای پورې زه ځان پېژنم په صفت یو افغان او د افغانانو فکر کوم همدا وینه په ټول افغانان کې همدا شی ده او خصلت. د جګړو معمولا قانون دا ده چا نه څه وسله پاتې کېږي په تجاوز کې یا په حمله کې هغه سلا د هغوی کېږي او هېڅ وخت دا بیرته نه تسلیمېږي بل هېواد ته. دا یو سیاسي فشار ده. هغه اسلامي صبغت کې برخه کې ورته غنیمت وایي. غنیمت ورته وایي. بالکل دا وایو چې دا یو نوه فشارونه دي. مکې ځایي صاحب یادوري وکړه چې ترامپ غواړي د روانشناسۍ لحاظه غواړي روحي فشارونه مخکې له مخکې په نړۍ خپاره کړي. زه دا کوم اما دی خو داسې نه ده چې د ټول نړۍ واکدار دی ده. دلته نور هېوادونه هم دي هم پې خاندي، هم ورته څوک لیونی خطاب کوي، هم څوک ورته بې ارادې خطاب کوي، هم څوک ورته وایي چې دا په سیاست هم نه پوهېږي، په هېڅ نه پوهېږي. ده فقط بزنس او تجارت یې کړی ده او بس نور عیاش سړی ده. زه وایم چې هلته د تېرو خبرو په دوام باندې ووایم چې دوی اصلا ولې د دویمه دوره ولې ده ونه سو کولی مات سو چې ده کوم شی وعدې کړې وې تطبیق نه سو کړی نړۍ په سطحه. هېڅ لاسته راوړنې ترامپ نه درلودل غیر دې چې افغانستان کې خپله جګړې ته خاتمه ورکړله. دا یو لاسته راوړنه لویه د ده وه. اما بیا یې هم بېرته په بایډن باندې نیوکې کولې چې ته ولې فرار دې وکړم. بله خبر دا ده چې دا وایم چې د 1991 کال نه امریکا په جګړه کې بوخته تر نن زمانه غیر دې چې دوی اقتصادي ضربې خوړلي بل شی نه. اساسي موضوع دا ده چې دی ولې دویم ځل چې یو ځل ناکامېږي او بیا د جمهوریت خوا دا کاندیدېږي. یو خو دا چې د سیاستمدار د په اقتصاد لحاظ باندې پوهېږي، قصدن یې دی بېرته راوست هغه د موږ کم مشکلات چې نړۍ سره لرو غواړي د اقتصاد لرو یا بېرته دی چین سره ځان بېرته وصل کړي، روس سره ځان ښه کړي، عربي هېوادونو سره بېرته مناسبات ښه کړي، اروپا څه ته خفه د امریکا نه هغوی سره بېرته ځان جوړ کړي. غواړي اقتصادي او داخلي مشکلات زیات دي د امریکا خپله. بله راغ د تجاوز او په زور اخیستل سره د افغانستان باور کې محمدي صاحب دا ته په یقین وایم چې دا دقیق معلومات تاسو ته وایم چې هره دقیقه یعنې هره 45 دقیقو پورې هغه عساکر چې افغانستان کې وظیفې کړي خودکشي کوي په امریکا کې ول دوی پټوي. تاسو دوستان یې افغانان یې اکثریت چې لږ زره معلومات زیات په امریکا کې لري، تاسو مستقیم شخصي لحاظ ته بښتنه وکړئ چې هغه معلوماتونه دوی سره لاس ته ورغلي. هر هغه دلته چې راغلی عسکري کړې ده چې بیرته تللي دي تر اوسه پورې یعنې یو دقیقې نه ښکته یعنې هره نیمه دقیقه یو نیمه 15 دقیقو 50 ثانیو باندې دوی په دقیقه کې یو نفر ځان وزن خودکشي کوي. دوی خپله روحیات بایللي، د دوی فوج بایللی، ټول نظامیان دوی باندې حاکم دي چې هغه افغانان چې افغانستان کې جګړې کې دوی ولې ځانونه وزني تر اوسه هېڅ علت چا پیدا کړی نه ده. یا ځان زندې کوي یا ځان په مرمۍ ولي. ماشومان یې ټول یې همدغه حالت ده. دوی دا جرأت نه لري چې بیا افغانستان باندې فشار راوړي. یو دا د سیاسي فشار ده، زه په دې باورمند یم چې امارات نه غواړي څه غواړي، کومې خاصې به دی ته نورې ته کوي. حتی پرون د یو مشاور اعلان کړی چې ترامپ کوشش کوي غواړي چې د محترم ملا برادر سره وسانیزي صاحب سره په ټلیفوني اړیکې باندې بعضې خبرې شریکې کړي. کور دې آباد. مننه.